ملا حسن اخوند طالبان د شکر او پر ولس سره هم وکړي کنه واکمني به یې نسکوره شي. دا چې ملا حسن څه ویلي دي معلومات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت لومړي وزیر رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ولس ته خپله لومړنۍ وینا کې پر طالبانو غږ کړی چې د واک په ترلاسه کولو د شکر وکړي او له افغانانو سره د ښه او مهربانه چلند وکړي. نوموړي د طالبانو پر والیانو او ولسوالانو غږ وکړ چې د هغو خلکو فریاد واوري چې د چارواکو دروازې کې ولاړ دي. د طالبانو رئیس الوزرا د خپل حکومت چارواکو او عامو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپله بریا شکر ونه کړي نو یو ځل بیا به واک له لاسه ورکړي. د ملا حسن اخوند د وینا ډیره برخه پر پخواني حکومت نیوکې وې او ادعا یې وکړه چې د طالبانو راتګ سره افغانستان کې وضعیت ښه شوی. نوموړي وویل افغانستان کې نیستي او بیکاري او طالبان ته له راتګ مخکې هم موجوده وه، خو زیاته یې کړه چې که چیرې ولس د طالبانو ملاتړ وکړي نو د ده په وینا خدای پاک به ډېر ژر اوسنۍ ستونزې حل کړي. هغه همداراز وویل طالبان د تیر حکومتونو برعکس افغانستان کې د ښځو پټ او عفت خوندي کړی او ژر به یې نور حقوق هم ورکړل شي. ملا حسن اخوند وویل چې پر مسلمان نر وي او که ښځه زده کړې فرض ده، خو هغه شرعي علوم دي او نور علومو ته که وخت پیدا شي او موقع برابره وي مشکل نه وي. هر څوک کولی شي چې تر خپل وس او طاقته پورې علم وکړي. افغانستان کې د اوسني حکومت جوړښت ته په اشارې ملا حسن اخوند وویل دا حکومت تر پخوانیو هغو ډیر ټولګډونه دی او د هر قام او ژبې خلک پکې شته. نوموړي بهرنیو هیوادونو او ګاونډیانو ته هم ډاډ ورکړی چې طالبان د هیڅ چا کورنۍ چارو کې د لاسوهنې نیت نه لري. د طالبانو د کابینې مشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت یې د نړۍ هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې لومړی یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د افغانستان پر خاوره د ترهګرو د فعالېدو مخه ونیسي. په ورته مهال مرستندویه ادارې وایي د طالبانو په رسمیت پیژندل کېدو او افغانستان سره د بشري مرستو د بندېدو له کبله د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې راتلونکي څو میاشتو کې ښایي د افغانستان 90 سلنه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخ شي. بل لور ته امریکا او اروپایي ټولنې د افغانستان د دولتي بانک شاوخوا 10 میلیارده ډالره شتمنۍ هم کنګل کړي او طالبان ورته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا له دې هیوادونو غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، خو تر اوسه یې دا غوښتنه نه منل شوې. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.